دلته د ترینکوټ ښار څخه لرې په یوه لویه دښته کې تر وخت تیر او بې کیفیته توکي راټول سوي او سوځول کیږي. د دې ولایت د خوړو او درملو ادارې مسؤلین وایي دغه 12 ټنه بې کیفیته او تر وخت تیر توکي چې 142 کلمه غذایي مواد او 96 کلمه درمل وه په تیرو 3 میاشتو کې د ترینکوټ په بازارونو کې راټول سوي. روزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې تقریبا 12 ټنه تاریخ تیر بې کیفیته او غیر مجاز درمل او خوراکي مواد راټول کړل چې د هدر پروسه یې عملاً تاسو وینئ چې جریان لري. د یو ګډې کمیټې په شتون کې د محکمې په امر مو هدر کړل. د 3 میاشتو په موده کې راټول کړل شولو چې ډېره اندازه درمل ولو او خوراکي مواد هم زیات پکې شتون درلود. په ورته وخت کې هم خلک د دولت دغه اقدام ستاینه کوي چې ښار کې تر وخت تیر او بې کیفیته توکي راټولوي. د دې ولایت اوسېدونکي د حکومت غواړي چې د دغه ډول توکو پلورونکي دې مجازات کړي او تجارانو ته سپارښتنه کوي چې پر خلکو دې بې کیفیته او تر وخت تیر توکي نه پلوري. ګران ډېر ښه خوندور په ګران دی روان دی. دا مسلمانانو ته ډېرې تاوانونه رسولي. زموږ په کلي کې یو سپین ږیري دی د دوا د یسه دوا یې ورکړې وه پنچ کړې وه ګسر کې در اوسه وادرېدل خوراکۍ د څو دغه نه دوا یې کړي دي د اوس خوراکۍ نه کې تګ وراتګ کوي. نو دا ډېر موږ د دې خلکو څخه خوشحاله یو چې دغه دوا ښه په حقیقت راټوله سي. دا خلک ډېر واجرېده د دواخانې د ډاکټران دغه بې وخته دوا نه راوي. پیغام من است که باید خودشان توجه کنه دواهای تاریخ تیر چیزار غیر مجازی چیزار نیاره به خاطر که برای خودشان هم یک چیز توانی است و برای مردم هم یک توانی است. د خوړو او درملو ادارې ځایي مسؤلین وایي چې واک ته د اسلامي امارت رسېدو وروسته د روزګان په بازارونو کې د بې کیفیته او تر وخت تیرو توکو کچه کښته سوې ده او په خبره یې که په راتلونکي کې څوک پر خلکو دغه ډول توکي وپلوري محکمې ته به یې معرفي کړي. تاریخ تیر شیانو کچه یعنی که صفر ته نسیم صفر ته راکته سوې ده. چېرته په آینده کې بیا هم له دوی سره تاریخ تیره شی داسې په تجمع شکل باندې واوسېږي نو هغه بیا موږ محکمې ته بیا معرفي کوو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې دغه ډول کمپاینونه ترسره سوي وه. احسان الله ولسمل، امید راډیو، روزګان.